نو تا دین هم په صحیح معنو سره نه دی زده کړی. چا چې دین په صحیح معنو سره زده کړی دی نو اخلاق یې ښایسته دي. د درې نومونه یې د الله: الخالق، البارئ، المصور، او دې سره الخلاق هم که خلاق او خالق دا یو شان دي. که یو سړی دا وایي چې دې کې موږ ته ظاهري فرق وښایه نو دا معنی دننه راځي. خو که درې ونه یو ځای شي، یو سړی درته ولیکي یا تا ته ووایي هلکه ما ته خالق او باري او مصور کې فرق وښایه نو بیا به ورته ته څه وایې؟ نو بیا یې دا جواب دی: خالق هغه چا ته ویلی کېږي د یو شي راښکاره کېدونکي د راښکاره کېدو نه مخکې د یو شي د راښکاره کېدو نه مخکې د هغې اندازه لګول. دا خالق ذات دی. بیا دا راښکاره کول دا باري ذات دی، او بیا هغې له شکل ورکول او هغې له صورت ورکول دا مصور دی. ورسېدې پکې نه؟ نو خالق او باري او مصور دا درې واړه نومونه یو بل ته څه دي؟ نږدې دي. د دې نوم فایده سره ووته. فایده دا ده، اولنۍ خبره ما تاسو ته ذکر کړه چې څنګه چې ته د خپل ظاهري صورت خیال ساتې دغه شان به د باطني صورت هم خیال ساتې چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ اخلاق. هغې ته ویلی کېږي سیرت، هغې ته ویلی کېږي خوی، د هغې به هم خیال ساتې. دغه شان بله فایده دی کې دا راووته: الله مصور دی، تصویر جوړونکی ذات دی، نو ته به د الله په شان کار نه کوې. ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون. د قیامت په ورځ به ټولو نه دردناک او سخت عذاب هغه چا ته میلاویږي چې تصویران جوړوي. ولې؟ ځکه چې دا صفت خو د الله دی. ځکه یو حدیث کې راځي چې یضاهئون خلق الله، د الله د مخلوق په شان مخلوق یې جوړو، ځکه ورته دا سخت عذاب میلاویږي. لکه د دې ما تفصیل کړی مخکې. لکه یو سړی کاڼي کې شکل جوړوي، لرګي نه بوت جوړوي، نو دی کوشش کوي چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ کړي. یا یو سړی پر لاس باندې تصویران وباسي، دا هم په دې کې دننه دی. ځکه کوم سړی چې په لاس تصویران وباسي او رسم کوي، تاسو دته وګورئ دی یو سړي ته ګوري چې دغه دی ناست دی، زه دی جوړومه، دی پوزه ده، دی خوله ده، خو دی مکمل د هغه په شان تصویر نه شي جوړولی، نه د هغه په شان سړی جوړولی شي. پوزه کې فرق یا خوله کې به فرق یا په سترګو کې به فرق. نو ده اوس کوشش وکړو چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ کړي، نو ځکه عذاب سخت دی. د نوم فایده ده چې ته به ځان د دې نه لرې ساتې. دې نوم کې دا فایده پرته ده. الله سبحانه وتعالی مصور دی، ښایسته تصویر شي. کله کښېنه وګوره دې ونې ته، الله دا ونه څنګه پیدا کړې ده او څنګه صورت یې دې ونې له ورکړی دی. بیا وګوره دې ستوري ته، وګوره دې اسمان ته، وګوره دې غر ته، وګوره دې نور ته، وګوره دې سپوږمۍ ته. هر شي له الله سبحانه وتعالی ناشنا صورت او شکل ورکړی. دې سره به د ایمان ډېرېږي. دغه شان په دې کې دا فایده، د الله په مخلوق پورې به استهزا نه کوې. ځکه چې دا شکل او د صورت چې دله ورکړی دا چا ورکړی دی؟ الله ورکړی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو ځان به د استهزا او د سخریې نه لرې ساتې. تر الله څو نوم اشاره کړي؟ 55 نوم شو.